السلام علیکم پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. تازه مهم 15 خبرونه راسره واورئ. لومړی 12 کسیزه افغان پلاوی مسکو ته روان شول. دوهم سپوکو طالبانو د سولې نه د جګړې پروژه ده. دریم د غني وړاندیز ته د طالبانو احتمالي غبرګون. څلورم ناټو د افغان ځواکونو دفاع ته وردانګلي، طالبان سخت غوسه دي. پنځم د طالبانو 10 کسیزه پلاوی هم مسکو ته وخوځېږي. لومړی عبدالله په مشرۍ 12 کسیزه افغان پلاوی په مسکو کې افغان سولې په تړاو ناستې لپاره روسیې ته روان شول. دا چې څه پېښېږي څه به کېږي تاسو پښتو شو چینل سره اوسئ. دوهم د طالبانو 10 کسیزه پلاوی هم مسکو ته وخوځېږي. د ملا برادر په مشرۍ له قطر نه د طالبانو یو 10 کسیزه پلاوی د مسکو پر لور وخوځېږتو. په دغه پلاوی کې ملا برادر شیخ عبدالحکیم ملا سلام حنیفي، شیخ دلاور ملا فاضل، خیر الله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقني، عباس ستانکزی او د ډاکټر محمد نعیم وردک شامل دي. د پلاوي یوه غړي خبریال ویبپاڼې ته وویل چې د مسکو غونډه په برخلیک ټاکونکي او د ترکیې د راتلونکي غونډې لپاره یو ښه فرصت دی. طالبان وایي چې دوی غواړي د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او دا علت دی چې دوی د مسکو په بلنه غونډې ته په ورین تندي ور روان دي. دا پلاوی د پنجشنبې په ورځ په هغه غونډه کې د ګډون لپاره ځي چې د افغانستان سولې بهیر د چټکېدو لپاره جوړیږي. دې غونډه کې د افغان حکومت، طالبانو، امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي د مسکو په کوربهتوب جرګه کیږي. له بلې خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وایي له افغان سیاسي مشرانو سره یې وروستۍ ناستې هڅوونکي دي. ښاغلي خلیلزاد چې له تېرو 2 ورځو راهیسې په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره، سیاستوالو او د مدني ټولنې غړو سره په خبرو بوخت وو، وایي ټول د سولې په تړاو روانو هڅو سره همغږي دي او په وینا یې منلې ده چې راتلونکو غونډو کې به په خپله یا د استازو له لارې ګډون کوي. دوهم سپوکو طالبانو د سولې نه د جګړې پروژه ده. سیګار د امریکا کنګریس ته خبرداری ورکړی چې که امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي نو دغه هیواد به د جګړې په ستر ډګر بدل شي او ان نړیوالو ته به ستر خطرونه پېښ کړی شي. د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا سر منفتش جان سپوکو د کنګریس له غړو سره پر افغان سوله دلته روانه وضعیت دوحې وکړي او راتلونکي خبرې کړي او ورته ویلي دي چې طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه اوس د سولې پر ځای د جګړې اور ته پکه وهي. سپوکو ویلي چې طالبان د سولې نه د جګړې پروژه ده او لا هم د افغان سولې لپاره رښتینی نیت نه لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو سره د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي. بل خبر داسې دی د غني وړاندیز ته د طالبانو احتمالي غبرګون. په دوحه کې د افغانانو ترمنځ بې پایلې خبرو امریکا دې ته مجبوره کړه چې رامخکې سي او په خپله یوه تګلاره او طرحه دوی ته وړاندې کړي ترڅو یې عملي کړي او د افغانستان کشاله نوره پای ته ورسوي. په دې طرح کې د موقت حکومت خبره د افغان حاکم اشرف غني هیڅ خوښه نه شوه او سمدلاسه په تاوتریخوالي الفاظو دا طرحه ورټله او دې ته یې یوه کاغذي خیالي طرحه وویله. مرستیال تر دې هم تیر شو او ویل چې که د طالب او پاکستان مرمۍ غلبیل هم کړي دا طرحه نه مني. د طالبانو په خوا کې بیا تر اوسه د ارزونې خبرې کیږي. دوی وایي چې د یاد طرحې په ارزونه بوخت دي او ډیر ژر به په دې اړوند خپل رسمي دریځ بیان کړي. د طالبانو لپاره کیدای شي په دې طرحه کې د موقت حکومت ټکی خوشحاله کوونکی وي، خو ښایي دا چې سمدلاسه ورپسې د ټاکنو خبره خپره شوي نو د طالبانو له لوري هم ورباندې سوچ وخت نیسي. تازه د هیواد ولسمشر غني بیا طالبانو ته په دې اړوند یو بل وړاندیز وکړ او ویل چې که چیرې طالبان وغواړي نو تیار دي چې سمدلاسه ټاکنې وکړي. اشرف غني وایي چې د ټاکنو وخت را مخکې کولو ته تیار دی خو بدون له ټاکنو څخه بل چاته واک نه پرېږدي.
مرستیال امرالله صالح او نورو پلویان هم د خبره کړې چې د قدرت انتقال یوازې د ټاکنو لارې ممکن دی او په بله هیڅ لاره به چاته واک انتقال نه کړي. د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له دې خبرو څخه په واضح ډول ښکاري چې دوی د ټاکنو په هکله دا فکر کوي چې دلته خلک په ډول ډول وعدو غولول کیږي او دوی نشي کولی خلکو ته دروغ وعدې ورکړي. او بل مهم خبر دا چې ولسمشر غني وایي له ټاکنو پرته خپل ځای ناستی ته واک نه پرېږدم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي که طالبان همدا سبا ټاکنو ته حاضر شي دی د ټاکنو لپاره چمتو دی. ولسمشر غني وویل د افغانستان بهرنیو چارو وزارت کې د دغه هیواد په ډیپلوماتیکه اډانه کې د اصلاحاتو او بهرنیو سیاست لومړیتوبونو پر موضوع یو سیمینار ته وینا کې ویل له ټاکنو پرته خپل ځای ناستی ته د واک پرېښودلو ته حاضر نه دی. بل مهم خبر داس دی ناټو د افغان ځواکونو د دفاع ته وردانګلي طالبان سخت غوسه دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په کندهار کې د افغان ځواکونو دفاع ته وردانګلي دي او وسلوال طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په د غوث ملاتړ د ماموریت ویان سني لګت ویلي ځواکونه یې د کندهار په ژړۍ او سپین بولدک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو دفاع ته ځان رسولی او طالبان یې تر بمباریو لاندې نیولي دي. د نوموړي په خبره په دغه برید کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان ته مرګ ژوبله اوښتي او ټاپیان دي چې کره شمېر یې تر اوسه پورې معلوم نه دی. طالبان بیا د ناټو ځواکونو دغه عمل بیا طالبان سخت غوسه کړي دي او امریکایان د دوحې له تړون په سرغړونو تورنوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې امریکایي ځواکونو د هوکړې خلاف په کندهار کې د دوی پر جنګیالیو بمبار کړی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. خو ناټو بیا دغه برید د دوحې تړون پر بنسټ بولي او وایي چې دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ طالب جنګیالیو باندې برید کړی دی او دا مسله د دوحې په تړون کې واضح ده. تر دې وړاندې هم امریکایي ځواکونو د لوګر په څرخ د هلمند په ندایلي او د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو دفاع ته وردانګلي وو چې طالبان سخت غوسه شوي وو. که غواړئ مهم او دقیق خبرونه واورئ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ. تاسو ته به نوي تازه مهم خبرونه وړاندې کیږي. مننه.